د متحدې جبهې مشر سامي سادات یو ځل بیا په افغانستان کې درې رنګه بیرغ پورته کولو ژمنه وکړه. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د متحدې جبهې مشر سامي سادات وایي نن د 2021 کال د اګست میاشتې وروستۍ ورځ چې د تاریخ له تورو ورځو څخه ګڼل کیږي 3 کاله پوره کیږي. د پخواني پوځ دغه جنرال یو ځل بیا افغانستان د ازادۍ او په هیواد کې د 3 رنګه ملي بیرغ د پورته کېدو ژمنه تازه کړې. بلخوا په کابل کې نننی برید ځانمرګي بریدګر کړی چې 7 تنه پکې وژل شوي دي. باوري سرچینې وایي دارالامان کې د لوی څارنوالۍ مخې ته نننی برید د ځانمرګي بریدګر له لوري ترسره شوی. عیني شاهدان وایي پیښه کې د 7 تنو جسدونه لیدل شوي. ویل کېږي د بریدګر هدف د یو طالب چارواکي موټر و. تر اوسه د یاد برید په اړه وروستي جزئیات نه دي ورکړل شوي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلي خبرونه. تر بیا په الله سپارم. ښې چارې